على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. ډیرو محترمو عزتمندو مسلمانانو ورونو، الله تعالی زر قسم مخلوقات پیدا کړي او ټول مخلوقاتو کې اشرف المخلوقات انسان پیدا کړي. الله ظاهري ښایست هم ډیر زیات ورکړی چې هغه ښایست په بل څه کې نشته. یو سړی راغی یو عالم نه پوښتنه کوي چې ایمان خپلې ښځې ته داسې الفاظ وویلی شوه چې که ته تر سپوږمۍ ښایسته نه یې نو ته دې په ده باندې طلاقه یې. اوس دا ښځه په ما طلاقه ده که نه؟ ښځه ښایسته ده که سپوږمۍ ښایسته ده؟ نو یکې بعد دیګرې علماو ته ورځي هغه ورته چې طلاقه ده ځکه د سپوږمۍ غوندې ښایست خو د انسان نشته. خو یو عالم ته ورځي هغه ته چې دا حال وي هغه ورته نه ده طلاقه. ځکه رب کریم د انسان ښایست په څلورو قسمو باندې ذکر کوي: والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. اما د قسم په انځر باندې، اما د قسم په زیتون باندې، اما د قسم په کوه طور باندې چې په یوه باندې الله د خپل پیغمبر موسی علیه السلام سره خپل راز ویلی. اما د قسم په دغه محترم ښار باندې چې د مکې معظمې ده: لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم. په تحقیق سره ما انسان په ډیر ښایسته وجود کې پیدا کړی. نو الله د انسان په ښایست په څلورو شیانو قسم کړی. داسې ښایست بل چې شته نشته. نو ښځه نه ده در باندې طلاقه. دغه انسان ته سوري ښایست هم الله ورکړی، خو دغه سوري ښایست هلته کار کوي چې په دغه انسان کې معنوي ښایست پیدا شي. معنوي ښایست دین ته ویلی کېږي. دغه دین ځان ته رنګ لري چې څوک په دین برابر شي د دغه دین ځان ته ښایست دغه انسان ته وراغوستی کېږي. صبغة الله ومن احسن من الله صبغة. نصاراو به خپل بچیان په یو زیړ اوبو باندې رنګول او ویلی به چې اوس حق نصراني شو. الله تعالی د دې په ترتیب کې وایي د انسان په رنګ انسان نه ښایسته کېږي. اصل رنګ د دین ده چې الله تعالی انسانان په هغه رنګ باندې ښایسته کوي. څومره چې انسان په دین ښایسته کېږي دا ښایست په هېڅ شي باندې بیا نه راځي. خو دغه دیني ښایست دا بیا موږ ته په قیامت کې معلومیږي. دنیا کې خلکو ته د ظاهري ښایست لحاظ ده، هغه معنوي پټ ښایست، هغه نورانیت، هغه په دنیا هېڅ سترګو نه لیدل کېږي. خو الله تعالی په قیامت کې د رنګه تور وجود کې کمزوری، فصاحت کې کمزوری، کاروبار کې کمزوری، دنیا کې کمزوری چې د خلکو په نزد په هېڅ حیثیت باندې حیثیت نه لري. خو چې په دین باندې مزین شوی وي، په دین ښایسته شوی وي، د قیامت په ورځ چې جنت ته داخلیږي د 14 د سپوږمۍ غوندې بې رنګ وي. هغه ښایست دغه ظاهري د دنیا تور رنګ ختموي. دغه د ظاهري دنیا کمزور وجود ختموي. د ظاهري دنیا عیبونه ټول ختموي.
خو د دنیا ښایست یو څو ورځې وي. حتی موږ وینو د انسان په زندګي کې دننه دا ښایست بدلېږي. د ځوانۍ په حال کې چې کوم رنګ وي سپینګیرتوب کې بیا هغه رنګ نه پاتې کېږي. د پیغلتوب په وخت کې چې کوم رنګ وي سپینسرتوب په وخت کې هغه رنګ نه پاتې کېږي. دا زوال لري. اما جنت ته چې داخلېږي هغه انسان د حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیه السلام په شکل د هغه د وجود په مقدار 80 ګزه وجود لري. هغه ځواني بیا تل تر تله ځواني ده. هغه ښایست چې دی داخلېږي د هغه ښایست سره خو د دین په برکت ښایست ده. چا په ډېر دین عمل کړی ده هغه به د 14 د سپوږمۍ په شکل ښایسته وي. چا تقوا دیانت لږ تر هغه کمزوری ده هغه به د هغه غټ ستوري په انداز ښایسته وي. چا لږ دینداري تر هغه کمزوری ده لیکن کوی ستوري په اندازه به ښایسته وي. نور لري ښایست لري خو دغه ښایست د دنیا د تقوا په برکت باندې ده چې څومره دنیا کې تقوا ډېره وه دغه رنګ هلته به بیا ښایست پیدا کېږي خو هغه ښایست بیا په هېڅ صورت کې زوال نه لري ځکه ځواني بیا هلته نه ختمېږي. دنیا کې ځواني ختمېږي خو هلته ځواني نه ختمېږي. همیش دپاره به دغه نورانیت په دغه انسان کې موجود وي. دا انسان ته دغه شرافت دغه کرامت خدای پاک د دین په خاطر ورکړی. انسان تر نورو مخلوقاتو په معنوي کمالاتو کې فوق پیدا کړی ده چې معنوي کمالات د دیني کمالاتو ته ویل کېږي. دغه انسان چې په دین باندې ورنګېږي دغه انسان بیا الله ته دومره محبوب شي چې د عرش عظیم ملائکې هم دغه انسان ته بیا دعا کوي. په اوبو کې مایان ورته دعا کوي. په غارو کې میګتانه ورته دعا کوي. په اسمانو په مځکه کې مخلوقات ورته دعا کوي. حتی چې رب کریم خپله په دغه انسان باندې خپل رحمت نازلوي. د دغه دین په برکت باندې دا انسان دومره عزتمن کېږي چې دا نور کائنات ټول په خدمت د دغه انسان لګیا شي. اشرف نوراني مخلوق چې په ټول عمر یې ګناه نه ده کړې هغه بیا الله ته د دغه انسان په باب کې زارۍ کوي. انسان د عاجز د کله به څه تر شوي وي خو رب کریمه د ده د تقوا او د علمیت د دیانت په برکت باندې موږ سپارش قبول کړي هغه لږ عیب چې ده کې هغه الله ته لري. خو دا چې انسان دغه ابدي ښایست ورته پیدا کېږي دا هلته چې ظاهر په شریعت برابر کړي او باطن په شریعت برابر کړي. موږ ظاهري اندامونه چې کوم اعمال تر صادریږي دوه قسمه دي روا ناروا چې په پښتو تعبیر وکړو. روا ناروا د زړه هم دوه قسمه عملونه دي روا ناروا یا به الفاظ دیگر د ظاهره اندامو دي موږ هم داسې اعمال دي چې اوامر ورته ویل کېږي مامور به خدای پاک امر پکړی لمونځ وکړه روژه ونیسه زکات ورکړه حج ادا کړه قرباني وکړه صدقه وکړه جهاد وکړه علم وکړه اوامر دي ورسره د ظاهره اندامو سره تعلق لري. اعمال دي مناهي ورته ویل کېږي. الله تعالی وی درواغ مه وایه غیبت مه کوه شیطانت مه کوه پردیو خبرو ته غوږ مه نیسه پردي غلط نامحرمو ته سترګې مه اړوه په خوله حرام مه خوره په لاس ظلم مه کوه دغه سود مه خوره شراب مه چکه قتل مه کوه غلا مه کوه ډېر هر څوک پوهېږي دغه ته مناهي ویل کېږي. د دغه اوامرو زده کړه فرض ده. د عمل دپاره چې سړی عمل په وکړي د مناهیو زده کړه هم فرض ده. د اجتناب دپاره چې سړی ځان تر وساتي چې سړی په سود نه یې خبر اراده به یې د دغه نه وي چې سود وکړي دا یې به حلال تجارت بولي. لکه نن سبا اکثره مسلمانان قصدن سود نه کوي
خو لیکن دا هغه د روا او د ناروا تجارت په منځ کې تفریقه نه ده کړې، علم یې نه ده حاصل کړی. ښه صوفي سړی د په سود لګیا ده او ځان ته ورخبره نه ده. روا او ناروا زده کړه دا فرض ده دواړه، خو مامور بهي امور زده کړه چې فرض ده د عمل دپاره لمونځ فرض ده، زده کړه یې فرض ده. ولې چې زده یې نه کړي لمونځ نشي ادا کولی. حج فرض ده، زده کړه یې فرض ده، چې زده یې نه کړي حج نشي ادا کولی. علم یې فرض ده ځکه عمل یې فرض ده. خو دغه چې زنا ده، دغه غلا ده او دغه شرابخوري ده او پلان او پلان دي، د یو زده کړه هم فرض ده د ځان ساتلو دپاره چې داسې نه وي چې په ناروا کې واقع شم. حضرت ابو حذیفه رضی الله عنه وایي خلکو به د نبي علیه السلام نه د خیر پوښتنې کړې، ما به د شر پوښتنې کړې، داسې نه چې په شر کې واقع شم. خو د موږ د زړه هم دوه قسمه عملونه دي. یو قسم مامور بهي دي چې الله راته امر کړی، ایمان راوړه، د زړه صفت ده. اخلاص په زړه کې پیدا کا، تواضع په زړه کې پیدا کا، صبر په زړه کې پیدا کا، توکل په زړه کې پیدا کا، قناعت په زړه کې پیدا کا، محبت الله او رسول په زړه کې پیدا کا، حلم پیدا کا، عفت پیدا کا، شجاعت پیدا کا، جود و سخاوت پیدا کا، ملکات فاضله، نیک اخلاق، دا ټول د زړه شیان دي. خو ورسره بالمقابله مناهي دي. کفر مه کوه، تکبر مه کوه، حسد مه کوه، محبت دنیا مه کوه، محبت کرسی مه کوه، محبت ګناو مه کوه. داسې نور مناهي. اوس د یو زده کړه هم فرض ده چې سړی تکبر ونه پیژني څنګه به ځان تر وساتي، چې سړی ریا ونه پیژني څنګه به ځان تر وساتي، چې سړی حسد ونه پیژني څنګه به ځان تر وساتي، چې سړی د دنیا محبت ونه پیژني څنګه به ځان تر وساتي، چې اخلاص ونه پیژني څنګه به په ځان کې پیدا کړي. د یو زده کړه په موږ فرض ده. تکبر ده، لوی، یو ده استغنا. استغنا بهترین صفت ده. علما ورته امر ده چې ځان دې مستغني ساتي، حفاظ ورته امر ده چې ځان دې مستغني ساتي. خو تکبر ناروا ده. دا تکبر او استغنا پات په چی کې د موږ په څو پیژنو. یو سړی د چا په دربار نه ګرځي، هر چا ته دوکان ته نه ورځي، مارکیټ ته نه ورځي. خلک تعبیر کې وایي دا کبرجن ده، دا کبرجن ده. او هغه په واقع کې صفت استغنا ده چې هر چا د جیجي نه کوي، هر چا ته نه ټیټ ټیټ کېږي، هر چا طرف ته منډې نه وایي. دا د استغنا صفت ده. تکبر دغه ته ویل کېږي حق نه منل او ځان تر خلکو نه لوی شمېرل، په بلې غټه بیا یې حق ته غاړه نه ږدې، دغه ته بیا تکبر ویل کېږي. صحابه کرام اشداء علی الکفار رحماء بینهم، خپل منځ کې نرمي وه، د کافر په مقابل کې تر هر چا نه سخت وو. دا تر هر چا نه کلکتوب، سختوب، دا تکبر وو. احد کې حضرت ابو دجانه رضی الله تعالی عنه توره چې اخلي چې پیغمبر علیه السلام یې ورکوي، دا یې روانېږي. دا د غرور او تکبر تګ نه وي، دا ډېر سړی په ناز ناځي. نبی علیه السلام یې دغه تګ الله ته مبغوض ده، خو په دغه ځای کې خدای ته محبوب ده. د کافر د خپل قوت ښکاره کول دي، خپل متانت ښکاره کول دي. ځای یې وپېژنه. یو د تواضع، یو د چاپلوسي،
تواضع هم موږ تاسو په اصطلاح عاجزي ته وایي. چاپلوسي هم چې خلکو ته ټیټ ټیټ کېږي خلکو ته عاجزي وایي، خو چاپلوسي ناروا ده. تواضع مامور بهي د تواضع په ځان کې راوله. تواضع چا ته ویل کېږي؟ چې د یو مسلمان نیک صفت تر ځان نه غټ وبولې، د هغې وجه نه یې قدر کوي، دغه ته تواضع ویل کېږي. دا عالم ده، دا مجاهد ده، دا صوفي ده، دا حاجي ده، یو ښه صفت یې تر ځان نه پورته فرض کړي او په هغه لحاظ قدر کوي، دغه ته تواضع ویل کېږي. د دغه تواضع په برکت من تواضع لله رفعه الله. تا د یو چا د دیني صفت په لحاظ د ده قدرداني وکړه، خدای پاک به تا لویوي، الله به تا ته مخلوقات تابع ګرځوي. دا نیک صفت ده. یو تملق چاپلوسي ده. امیر صاحب، سردار صاحب، مالدار صاحب یخ ته په دغه نیت ټیټ وجود کېږي چې دی به دې مثلا څه کومکونه وکړي. دا چاپلوسي ده، دا ناروا ده. اوس علم ته ضرورت شته که نه چې تواضع هم وپېژنو او چاپلوسي هم وپېژنو، تکبر هم وپېژنو، استغنا وپېژنو. یو تحور ده، یو شجاعت ده. انسان کې دلیري دلاوري یو صفت ده، خو دغه دلاوري اوس یو داسې قسم دلاوري ده چې حق و باطل نه ګوري. مسلمان سره هم ظلم کوي، تیری کوي، چا ته یې ټیټه نه وایي، حتی قتل و قتال معاملې کوي. یو شجاعت ده. د حق د پیمانه کېدل په صورت کې ځان قرباني ته ورکوي، چې د خدای دین پیمانه کېږي دی ځان ته قربانوي. تهور ناروا ده، ظلم ده. هر سړي سره جنګ، هر سړی ویل، هر سړی ځورول، دا څه کمال نه ده، دا ناروا ده. شجاعت چې د حق پیمانېدل په صورت کې د خدای په دین ځان قربانوي، دا یو بهترین صفت ده. الله اشداء على الكفار رحماء بينهم ذکر کوي. دغسې د زړه ډېر امور دي، بعضې مامور به، بعضې منهي عنه. خو آیات مبارکه کې وویلی شوه وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. آیا تاسې په زړه کې چې کوم شی دي که ښکاره یې کوئ که پټ وساتئ، د هغه حساب الله د تاسې سره خامخا کوي. حساب خو د ظاهره اعمالو کېږي، د لمانځو، د روژې، د زکات، د حج، د حرامو، د حلالو، دغو حساب نه کېږي، د دغو هم حساب کېږي، د زړه د اعمالو هم حساب کېږي. خو په آیات کې د زړه د اعمالو خبره وکړه. تنبیه ده په دې ډېر مهم د زړه شی ده. ګورې د زړه یو خیل ګناه ده، الله به دې وساتي چې کفر ده، په هېڅ صورت کې نه معاف کېږي. ظاهره اصلاح کړې ده، یغفرو لمن یشاء. چا ته چې خوښه شو ځان ور معاف کوي. غلا یې کړې ده، دروغ یې ویلي دي، غیبت یې کړی ده، بل څه یې کړي، بل څه یې کړي، شراب یې څښلي دي، لاندې تر مشیت الهي دي، که الله اراده وکړي ور معاف کړي. خو شرک خو نه معاف کوي. ان الله لا یغفر ان یشرک به. چې د الله سره څوک په ذات یا په صفاتو کې شریک نه شي، دغه مشرک خدای په هېڅ صورت کې نه معاف کوي. ظاهره اعمالو کې کله کمزوري وي، خو نیت صفا وي. اعمال څه کمزوري، خو نیت صفا وي. نیت المؤمن خیر من عمله. خدای پاک هغه پټه عمل هم قبول کړي. د ده په زړه کې اخلاص و، خو نور وس نه و. اما که په زړه کې ریا وه، دا عمل خدای بلکل نه قبلوي.
دا د زړه صفات ډېر ضروري او مهم صفات دي. نیک صفات او بد صفات ډېر خطرناک دي. ځکه هم الله تعالی د حساب تعلق د باطني امورو سره ورکړو. دا حساب خامخا در سره کېږي. صحابه کرامو چې دا آیات واورېدو نو ان حضرت صلی الله علیه وسلم ته راغله وی مخکې چې کوم دین تا موږ ته بیانوه موږ ته عمل په اسانه و. لمونځ وکړه، روژه ونیسه، زکات ورکړه، جهاد وکړه، حج وکړه، ټول اسانه و. ولې په اختیار کې مو اوس خو یو داسې آیات نازل شوی چې موږ په اختیار کې نه ده. الله وایي تا په زړه کې چې څه دي د هغه حساب زه درسره کوم. په زړه کې خو کله داسې وسوسې چې د انسان په اختیار کې نه وي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته تاسې د بني اسرائیلو باندې د انبیاو مقابل کې به ویلې چې وام اورېده خو نه یې منم. داسې بیا یې نه تاسو به داسې وایئ چې سمعنا و اطعنا. غاړه بږدوي د الله حکم ته. صحابه چې د ان حضرت صلی الله علیه وسلم په صحبت مشرف وو، باطن صفا وو، پوه شوه چې الله چې څه رانه غواړي غاړه بږدي. نو دې ټولو ویلې بس چې الله څه حکم ده که په باطني امورو موږ نیسي که په ظاهري امورو موږ الله حکم په سر سترګو منلی ده. الله تعالی د مخکیني آیات تفسیر وکړو لا یکلف الله نفسا الا وسعها. صحابه مو ورخطا کېږئ چې آیا تاسې په اختیار کې نه یو په هغه ونه نیسه. د اختیار په مرحله ونیسه. زړه کې 5 مرحلې دي د امورو: حاجز، خاطر، حدیث و نفس. دغه درې ته اعتبار نشته. حاجز دا معنا دا ګنټې نه چې وایي کاسه د کاسې سره ولګېږي، چمچه د کاسې سره ولګېږي، یو ټانګ غوندې شي. کله یوه خبره بې اختیاره زړه ته داسې بې اختیاره داخل شي بلکل نږدې ورکه شي، دا حاجز ده، اعتبار نشته. خاطر زړه ته یوه خبر راغله داسې لږ یې په زړه کې ځای ونیو خو په خپله بېرته ورکه شوه، دا هم الله معاف ته نه نیسي. حدیث و نفس زړه کې یوه خبر راغله، په زړه کې مشوره هم شروع شوه چې دا کار چې کړی مې وای څنګه به و، خو فیصله ونه شوه. کړن و نه کړن کې تردد راغی چې دا شی چې داسې باندې ډېر ښه چې سړي ښکولی وای څنګه به و. پردي باغ ته څنګه تېرېږي زړه کې داسې وسواس راغی، څه مشوره هم د خپل ځان سره شروع شوه خو فیصله ونه شوه، دا هم معاف ده. هم قصد ضعیف ته ویلی کېږي. یو شی زړه ته راغله د دغه شي د ښېګړې خبره ذهن کې راسخه شوه چې یاره دا خو ښه عمل ده. یو څه یې کمزوری قصد یې وکړه یاره دا به کم، که توب د صفت لحاظ وکړه دا به کم. دا کمزوري نیت باندې هم خدای پاک یوه حسنه یوه نیکي درته لیکي. خو د ګناه د که یو کمزوری نیت وکړه الله یې معاف کوي، هغه نه نیسي. یو د 5 مرحله د عزم قصد مصمم. د غلا د قصد وکړه، جګ شوې روان شوې چې باغ ته ور اوښتې د باغ چفتن دې ولید لار دې بدله کړه. هسې صرف د زړه خبره نه وه، عمل ورسره شروع شو. قصد مصمم و، اراده نه وه، صرف عملو ته ظهور راغی خو مانع ظاهري موجود شو چې خدای دې ډاره خو دې نه پرېږده. په انسان دې ولید په دغه قصد ګناه دې خدای نیسي. او د نیکي درته لیکل کېږي. نو الله صحابه په دې پوه کړه چې په دغه مقام کې دې نیسم. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، چې ایتا په اختیار کې ده. اوس دا موږ چې بار بار په خلکو غټه ویایو دا په یمو په اختیار کې ده که نه ده؟ دا تکبر اختیاري ده که نه ده؟ غیر اختیاري امور باندې خدای سړی نه مکلف کوي. او الله تعالی موږ د کبر نه منې کړي یو که نه؟ د حسد نه الله منې کړي یو که نه؟ د محبت د جاه و جلال نه، د حرص نه، د طول العمل نه،
د دغو نه الله منې کړي یو که نه که موږ په اختیار کې نه وای په وس کې نه وای بیا الله نه منې کولو چې د تواضع د اخلاص د صداقت او توکل او صبر امرونه یې راته کړي دا د موږ په اختیار کې ده که په اختیار کې نه وای بیا الله نه راته ویل چې صبر کوه اوس نو په دغه اختیاري امورو موږ خدای پاک نیسي د دغه آیات په رڼا کې قاضي ثناء الله فانی فتحي صاحب هغه ویلي چې د دغه وجه نه لازم ده تشبث بازیال الفقراء د صوفي د یو ولي کامل سره بیعت د الفاظ د فرضیت ذکر کوي چې فرض ده شامي ملا ابن عابدین صاحب ویلي چې طریقت په دې معنا باندې فرض ده چې اخلاق رضیدله پېژندنه د یو نه ځان ساتنه اخلاق حمیده نیک اخلاق پېژندنه په ځان کې پیدا کونه اصل دا نه معنی چې دا خلک اعتراض وکړي خلک کله په تفصیل نشي پوهېږي چې طریقت څنګه فرض ده طریقت خو مستحب شی ده چې دا چا بیعتونه نه دي کړي ولې دا فاسق دي فاسق پاتې دي خو په دغه معنا باندې فرض ده اخلاق رذیله ونه ځان ساتنه فرض کفایي ده که فرض عین په هر سړي فرض عین ده که نه چې د ریا نه به ځان ساتي د بل په اخلاص به خلاصېږي په هر سړي فرض عین ده که نه چې تکبر نه به ځان ساتي د حسد نه به ځان ساتي په هر سړي باندې اخلاص فرض ده که نه ده وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين دین به په اخلاص کې بې اخلاص کې خدای نه قبلوي په دغه معنا باندې فرض ده خو دا هلته اوس راځي په موږ کې چې د زړه تعلق د هغه چا د زړه سره راشي چې د هغه زړه روا او ناروا پېژني لکه مثلا تکبر او استغنا فرق کړی شي د تواضع د چاپلوسي فرق کړی شي د حب د انسان د الله د رضا لپاره او د دنیوي مقاصدو لپاره په دغه کې فرق کړی شي من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان چا چې د چا سره محبت کوم د الله د رضا لپاره چا چې د چا سره دښمني کړم د الله د رضا لپاره چا چې د چا سره کومک کوم د الله د رضا لپاره چا چې چاته کومک نه ورکوم د الله د رضا لپاره چې بدعمله ده چې زه کومک ورسره وکړم د ما په روپیو بوډرز کوي نو دغه سړي ایمان درته کامل کېږي اوس دا د خدای د رضا لپاره محبت څه ته ویلی کېږي دا اوس فرق لري د انسان فطري صفت ده طبعي صفت ده څوک د چا سره یو 100 روپۍ کومک وکړي د انسان محبت ورسره پیدا کېږي احسان یوه ذریعه ده د محبت څوک د چا په کمالاتو خبر شي چې د داسې کمالاتو څښتن د انسان محبت ورسره پیدا کېږي صحابه کرام موږ نه دي لیدلي ائمه کرام موږ نه دي لیدلي نن یم چې نوم اخلو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا نوم چې اخلو دعا دستي ورسره کوو دا د محبت دلیل ده که محبت مو نه وای ابو جهل هم د هغه دور سړی و ابی هم د هغه دور سړی و امیه هم د هغه دور سړی و ابو جهل علیه اللعنه یو سره لعنت ویایي احب لله د صدیق اکبر سره احب لله ده د ابو جهل سره عداوت لله ده وابغض لله ده کله د ښایستې وجې نه د سړي د یو چیز سره محبت پیدا کېږي بې اختیاره کله د قرابت د وجې نه محبت پیدا کېږي خو د خدای د رضا محبت هغه ده چې په دنیایي تعلق ورکړه راکړه باندې زیاتېږي نه او په نه ورکړه کمیږي نه د یو چا د طالبي د صفت د وجې نه ته محبت ورسره کوې که دا طالب تا ته یو 15 روپۍ درکړم د تا به په یغه صفت
په یو محبت کې چې د طالبي د وجې نه ډېر زیادت نه راځي. که دنیا د احسان د وجې نه د محبت راتله او ځان ته خبره ده، خو هغه لیلا محبت کې به فرق نه راځي. خو که په ټول عمر یوه روپۍ نه زه درکړې تا به د هغه نه نفرت نه راځي، ولې د سره محبت د علم د صفت د وجې نه و که د روپۍ د وجې نه و. موږ چې څوک را سره دارومدار کوي، روپۍ راکوي، ماړۍ راکوي، د هغه سره ښه چاړه قربان کوو. چې غریب طالب ده، یو ملنګ د خدای ده، د الله په دین عاشق ده، هغه کې بیا چوپ نه وایي. الحب فی الله مقام نه پېژنو. یو سړی ده، یوه ورځ یې بده خبر راته وکړه، په میاشتو میاشتو حسد ورسره کوو، په میاشتو میاشتو حسد ورسره کوو، خبرو نه ورسره کوو. ورور مو ده، په کور کې د لمونځ نه کوي، فرق لمونځ نه کوي. ورور مو ده، په کور کې ده، سودخور ده، شرابي ده، زاني ده، هغه بیا د هغه سره خپلوي ساتو، په یوه کاسه مړۍ ورسره خورو. دا دښمني شته د خدای د رضا دپاره. هغه د یو خبر درته وکړه تا حسد د زړه نه وځي، دا بل شریعت د پښو نه لاندې کوي، د تا په زړه کې هېڅ خوشکې نه ورته راځي. حب فی الله به دغته ویل چې د خدای د دین په خاطر وي، بغض فی الله به دغته ویل چې د خدای د دین په خاطر وي. دی د خدای نه الله تعالی تبارک وتعالی نه باغي ده، د هغه حکم ته غاړه نه ږدي. نو زه ولې دوستي ورسره کوم؟ په باندې باید سره پوه شي. دغه کار تشخیص دا صوفیه کرام کوي. زموږ خلیفه صاحب یوه ورځ ما ته حال ویلی، وایي ما دې په خدای قسم دی چې چا ته ورځم د کوم مریض پوښتنه کوم، چا سره خندا کوم، چا ته ډوډۍ ورکوم، هر څه چې کوم د الله د رضا نه بغیر ما دوه نیت نه درکې کړم. حتی د خپل اولاد سره چې محبت کوم، ما د ځان د ولادت په نسبت نه ده کړی، په دې خاطر کوم چې د الله مخلوق ده، د رسول الله امتی ده، مسلمان ده، مؤمن ده. الله په راضي کېږي چې زه په د خپل بچي شفقت وکړم، الله په راضي کېږي. خو صله رحمي چا فرض کړی؟ الله تعالی فرض کړی ده که نه؟ کافرانو خپل زامن یې مړه کړل، اولادونه یې مړه وژل که نه وژل؟ دا چې دغه مقام پیدا کېږي په سړي کې چې تعلق مع الله قوي شي، د الله نه سوا نور شیان ویرېږي. چې نور ویر شوه، بیا دا چې د هغه الله خو په ده غالب شي چې په چا کې د الله د دین یو خوبایي ویني، د ده به اختیار محبت ورسره راځي. موږ تاسو مسلمانانو کې وینو الحمدلله د خپل ورور د خپل پلار سره په یوه روپۍ خفګان کوي، خو جماعتونه، مدارس، خانقاوې، جهادونه دا ټول په خپلو روپیو آباد ساتي، په لکونو روپۍ تعاون. دین محبت د دغو مسلمانانو په زړو کې نه وای چې د خپل ورور سره په یوه روپۍ مرور ده، په میاشتو میاشتو نه غږېږي. دا ورونو په منځ کې چې بیلتون په خفګان راشي په څو روپیو، بیا په کلونو کلونو حسد سره کوي، په کلونو کلونو. یو ورور یې د هغه خبره د مړښت نه روپۍ دغسې تر خولې راتویېږي، بل ورور یې په څنګ کې همسایه ده، ورور یې ده، قریب یې ده، هغه د لوږې نه مري پروا یې نه لري، د دنیا په سر سره خفه شوي. دا تصوف په بنیاد د دغه سلسلې چې د علماو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه راوروسته اوقافو کې دغه طریقه شروع کړې ده. دا د دغه غرض دپاره ده چې د زړونو حالات کنټرول شي، په زړه کې روا او ناروا سړی وپېژني. حدیث مبارک کې راځي، څلور حدیثونه دي. دا یو حدیث به ذکر کوم، دا نور درې که خدای پاک توفیق راکړو بیا بله جلسې ته به یې پرېږدو چې دا خلک بیا راشي. چې په دا څلورو حدیثو عمل وشي نو په ټول دین عمل ده. په څلورو حدیثو چې عمل راشي په ټول دین عمل ده. په یوه کې یو حدیث مبارک دا ده، عن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي: الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات. حلال هم ښکاره دي
الله تعالی په قرآن کې ذکر کړي په معنا یې هر څوک پوهېږي چې مامورات دي جائز کارونه دي حرام هم ښکاره دي الله په قرآن کې منې کړي معنا یې معلومه ده لمونځ ښه کار ده زنا بد کار ده هر څوک پوهېږي در دي خو بعضې اشتباهي امور دي چې ظاهري په قرآن عظیم شان کې د هغه حکم واضح نه یې معلوم ولې واضح نه یې معلوم د قرآن په داسې آیاتو ذکر شوي وي چې د هغه آیات په مقصد هر سړی نه پوهېږي لا یعلمه کثیر من الناس دا معنا داسې نه چې الله دین مبهم پرېښی ده بیان شوی خو بیان داسې نه ده چې هر څوک پوهېږي ډېر خلک نه پوهېږي علمای راسخین پوهېږي اوس دغه اشتباهي امور نه چې چا ځان وساتو خپل عزت یې وساتو او خپل ایمان کامل وګرځو ایمان یې وساتو خپل عزت یې وساتو یې دغه څه معنا په پښتو درته تعبیر وکړم یو سړی دروغ ووایي د ایمان یو بهترین صفت ده مسلمان ته دا د عزت نوم اخیستی کېږي خو چې دروغ وویلې خلک بیا داسې نور دي چې مؤمن وایي دروغجن قمار ووایي وایي قمارباز شراب وچکي وایي شرابي دا خپل عزت ختم کړه د جواز لار پیدا شو چې خلک د ده بې حرمتي کوي فاسق ورته وایي فاجر ورته وایي غل ورته وایي زاني ورته وایي شرابخور ورته وایي سودخور ورته وایي ده خپله د شبهناکو امورو نه ځان ونه ساتو عزت یې لاړ پایماله شو دین یې کمزوری شو آخرت یې بربادېږي حرامونه خو به خود ځان ساتي خو د شبهناکو شیانو نه به هم ځان ساتي ولې ان حضرت صلی الله علیه وسلم په مثال موږ پوه کوي یو پاچا ده د خپلو آسانو دپاره یو مځکه خاص مشخصه کړې ده چې په دغه کې به نور څوک آسان نه پیایي نه به یې پکې تړي نور څوک به مال نه ورته راولي دغه پټی همیش شین شین وي خو حق معلوم ده بلا د شپې لکه د دغه دیوال نه تر یو دیواله پورې دا چمن ده د پاچا طبیعي خبره دا ده چې د چمن سره نږدې تر یو حده پورې خلک چې احتیاط کوي هغه ځای ته مال نه ورولي هغه ځای هم شین وي اوس چې څوک هوښیار شپون وي هوښیار غوبه وي مالدار وي اوښپه وي هغه د پاچا حد خو معلوم ده چې تر دغه دیواله پورې حد ده هغه ته نږدې ځای کې هغه ځای ته مال نه ورولي ولې نه ورولي ځکه مال چې لږ په شنو لګیا شو خوند یې ورکړه بیا زور هغه ډېره وخته کوي بیا دغه مال نه راګرځي حتی ویل هم قبلوي خو ورګډېږي پردی پسې خوري چښتن به یې د سزا لایق ګرځي د پاچا د چمن بې حرمتي وکړه نو پاچا به یې هغه ته سزا ورکوي خو که چا هغه نږدې چمن ته نه ور اوس هوښیار و داسې نه چې بیا په غم واوړه نو هغه سړی به سالم وي دا ګناوې دا هغه محارم حما د الله دي چې خلک یې منې کړي دي چې دلته مه ورنږدې کېږه ولا تقربو الزنا ورنږدې کېږه مه بیخي اوس زنا خو ناروا شوه دا د زنا مقدمات چې پردۍ ښځې ته په شوق ګورې د پردۍ ښځې سره په عشق و محبت په شهوت خبرې کوې پردۍ ښځې ته په شهوت لاس ورکوې دا هغه مقدمات یې غزنا دي چې ناشنا ښځې خبره نه یې ورسره شوې خندا او ټوکه نه یې ورسره شوې چیرې هم څوک په زنا ورسره واقع کېدی شي په اول به شناخت راځي وروسته به بیا په زنا لګیا کېږي نو نبي علیه السلام چې په شبهناکو شیانو لګیا شي اخر په حرامو لګیا کېږي نو د اوله نه شبهناکو شیانو نه ځان وساته مه ورنږدې کېږه د حرامو په طرف باندې د دغه وجه نه چې خوف د فتنې وي سړی پردۍ ښځې ته کتی شي ښځه پردي سړي ته کتی شي که نه دا یو اوږده مسله ده عورت ته کتل ناروا دي
د سړي د نامه نه پورته بدن عورت ده ښځو د سړي بدن ته کتی شي چې عورت ته د ورته کتی شي په عورت ته کتل ناروا دی حبش تورې وهي سره تمرین د جنګ کوي ان حضرت صلی الله علیه وسلم خپلې بیبي مبارکه حضرت عایشې صدیقې ته وایي تماشا یې کوي او لاس مبارک دلته ورته وي نو د دغه چولې نه ورګوري آیاتونه د حجاب نازل دي آیاتونه د حجاب نازل دي خو خوف د فتنې نشته دا ته اشتباه نشته چې حضرت ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله عنها به دغه خلکو ته غلط اراده په زړه کې راشي نو پیغمبر علیه السلام دې وړاندې پردیو ښځو ته یې ده خو مشوره ګوري خو چې خوف د فتنې وي داسې نه چې په غلط نظر شوق درته پیدا شي بیا ړوند صحابي ته مه لګي چې نه به ورګورې د ښځې مخ عورت نه ده لاس یې عورت نه ده قدم یې عورت نه ده چې خوف د فتنې نه وي سپین سارې ښځه سپین ږیری سړی ورته کتی شي خو چې خوف د فتنې وي لار د فتنې وي پیغله ښځه ځوان سړی که مخ ته یې وګوري شهوت پیدا کېږي آیا منې کړي حضرت نبي علیه السلام سره خپل د اکا زوی په اوښه سپور ده په مینا کې د خثیمې د قوم یو جلکۍ راځي ډېره ښایسته د نبي علیه السلام د اکا زوی فضل بن عباس ډېر ښایسته هغه پیغله پوښتنه کوي چې د ما په پلار یا په یو قول په مور حج فرض و حج نه ده ادا کړی مړ شو ځکه د هغه په ځای حج وکړم غاړې خلاصېږي که نه نبي علیه السلام ورته چې او حضرت فضل بن عباس هم دغه جلکۍ ته ګوري څوکه یې د مخ دا بلې خواته ته راواړوه حضرت عباس پام ده په ده خبره نو چې ګوښې شو پوښتنه در کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل اکا د زوی مخ دې ولې تر واړول مخ خو عورت نه ده که نه په احرام کې ښځې مخ پټوي احرام خو مخ پټوي نه مخ عورت ده نه نبي علیه السلام ویلې زه په دغه وډار شوم دا پیغله دی ځوان داسې نه چې شیطان مداخله وکړي دین د دغه احتیاط نوم ده شبهناک شاید ورته هم نه ورنږدې کېږي بیا وروسته څه چې وایي دا خبره خو خلاصه شوه وروسته حضرت صلی الله علیه وسلم د انسان په زړه وجود کې یوه ټوکره ده چې هغه صالح ور ټول بدن به صالح وي که هغه فاسد ور ټول بدن به فاسد وي هغه چې ده هغه زړه ده دغه زړه د دغه خبرې د مخکې سره څه تعلق ده مخکې د حلال او د حرامو خبره ده د شبهناکو شیانو خبره ده دلته ویل چې د انسان په وجود کې یوه ټوکره ده که صالح ور ټول بدن به صالح وي که فاسد ور ټول بدن فاسد محدثین کرام دا هغه د شبهناکو امورو نه د ځان ساتلو علاج لیار کوي زړه اصلاح کړه چې د شبهناکو شیانو نه هم ځان وساتي دع ما یریبک الی ما لا یریبک چې یو شي ته د قصد وکړو حکم صریحي نه و درته معلوم خو چې تا قصد وکړو چې دا تجارت وکړم که نه په زړه کې د شک پیدا شو زړه کې د شک پیدا مه یې کوې دع ما یریبک الی ما لا یریبک ولې شبهناک شی ده داسې نه چې په حرامو کې واقع شي زړه اصلاح کا دا زړه به مفتی جوړ شي دغه زړه کې یو نور پیدا کېږي حتی خدای پاک د تا په زړه علم ورکوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله د مسلمان د کشف نه ځان وساته په زړه کې غلط عقیده در تېره نه کړې ولې دی د الله په نور د تاسو ته ګوري زړه چې زړه شي د ژوندي زړه څه کوي اننې د قبر حاله ورته معلومېږي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لارې تېرېږي د بخاري شریف روایت ده دوه قبرونه دي ان حضرت صلی الله علیه وسلم صحابه ته امر کوي د خرما یوه لښته راپرې کړه لښته یې راپرې کړه نیمه یې بیا په یوه قبر کېښوه نیمه یې په بل قبر کېښوه صحابه کرامو پوښتنه ترې وکړه دا ولې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ده ورته وویل د دغه دوو قبرو چښتنانو ګناه کړې وه د ګناه د وجې نه دې ته عذاب ورکول کېږي انهما یعذبان فی کبیر وما هو بکبیر
وما هو بکبیر یو وارې بکبیر د کبیرې ګناه د وجې نه عذاب بیا یې وما هو بکبیر څه معنی یعنې ګناه خو وه کبیره خو ځان ساتنه څه تر سخته نه وه ځان پرې اسانه وساتلی شوی دا یوه د دغه قبر چښتن دا یوه نمیمتو شیطانتونه کړه جاسوسۍ یې کړې دا بل خپل کالي د بولو نه پاک نه ساتل په بېلمازو کالیو یې کې لمونځونه کړه دا حاله ورته معلوم شو چې په قبر کې دی ته عذاب ده هغه د عذاب ماښام ورته معلومه شوه چې دا یوه شیطانتونه کړي وو په ژوند کې دا بل خپل کالي نه و ساتلي دلته په پښتو څه وایي دا کشف دغه ته وایي که نه وایي اوس دا کشف شته که نشته حضرت پیغمبر علیه السلام ته د قبر حاله معلوم شو عذاب یې معلوم شو چې دا په عذاب ده منشه یې ورته معلومه شوه زړه چې صفا شي شیشه شي بیا لوح محفوظ کې منعکس کېږي هلته هر څه الله لیکلي دي لا رطب ولا یبس الا فی کتاب مبین نو چې زړه زړه شي د دغه زړه د اصلاح کوشش هلته هر څه نو مهم ده اوس په دوم تعبیر باندې یو تعبیر د حساب د خلاصولو دپاره بل درته وکړم د زړه په صحت بدن جوړ د زړه په مرض بدن مریض په دا ظاهري ډاکټري لحاظ درته خبر وکړم دا زړه ټول بدن ته وینه تولیدوي تقسیموي یې بیا د رګو د لارې نه د بدن اعضاو نه بیرته وینه زړه ته راځي بیا یې تصفیه کوي چې هغه زړه کې هلته اندامو کې وینه کم شي خراب شي بیرته زړه ته راشي زړه یې بیا تصفیه کوي نو که زړه ډاکټري لحاظ طبي لحاظ جسماني لحاظ باندې جوړ و د وینه پاس کول اندامو ته رسول بیا یې دواري تصفیه کول دا کار کړی شي نو ټول اندامونه فعال دي خو چې زړه کې څه والونه کمزوري شوه والونه بند شوه هغه د تصفیه کار نشي کړی د سترګو نظر هلته کمزوری شي د غوږو شنوایي هلته کمزوري شي د لاس حرکات کمزوري شي ځکه خو وینه نه رسېږي امام مخکې فشار ډېر کېناستو داسې بیان میان شاید مې ډېر وکړه سبق مې ډېر وي رجیب به شوم دا وطن به رانه ګرځېده شین تور به کېده ډاکټر ته لاړم فشار دې کم ده ولې کم ده موږ خو دغه ورځ دا دی چې فشار جګ ده فشار کم ده تا وینه د تا د وجود په انداز نه ده وینه کمه ده ته چې ودرېږي وینه کوزو طرف ته راځي زړه کمزوری ده دغه وینه دماغو ته صحیح نشي رسولی چې جګ شي هلته هغه رګو ته وینه نه ورسېږي په سر باندې بوج راځي د دغې وجې نه چې جګېږي دا پښه داسې وایي څو وایي خوره وه دغه غوړګې ته وایي موږ کنکای زړه ویایو ډاکټري لحاظ دغه سره دا رګونه په حرکت شي هلته وینه پورته دماغ ته ورسېږي چې ورسېده چې جګ شي ذاتې به د سر نه ګرځي دغه زړه چې وینه ټولو اعضاو ته رسوي بېرته یې صفا کوي په دغه زړه کې په دا غوښه کې یوه لطیفه قلبي ده چې دا موږ وظیفې ورکړو لطیفه قلبي ده که د الله په ذکر لګیا و هغه محل نوراني شي دا نور بیا تقسیموي اندامو ته سترګو ته نور پیدا شي غوږو ته نور پیدا شي ژبه کې نور پیدا شي لاس کې نور پیدا شي په پښو کې نور پیدا شي نور پیدا شي څه معنی سترګې حق باطل ځاتې بیا فرق کوی شي چې دا نظر روا ده دا ناروا ده غوږ فرق کوی شي ژبه فرق کوی شي لاسونه فرق کوی شي پښې فرق کوی شي روا او ناروا وپېژني خو که زړه کې نور د ایمان نه وي دا زړه تور شو تیاره تقسیمېږي اندامو ته ظاهره کافران سترګې روغې دي ظاهره کافرانو غوږونه روغ دي ظاهره د کافرانو ژبې روغې دي ښه غږېږي پروفیسران خلک ورته وایي د تخنیک په لحاظ خلک وایي چې دنیا اسمان ته وخته
اسلامي ملک ته دا دومره ضعیف پاتې ده کفار اسمان سپوږمۍ ته وختل خو الله تعالی د دې په باب کې څه فیصله کړې صم بکم عمي انا ګونګ کون ړوند ورته ویلې ده که نه ده دا څه خل ړوند ده هغه د ښه ویني که نه دا څه خل ګونګی ده هغه د پروفیسر د ښه بیانونه کوي دا څنګه کون ده ښه اوري هلته د الله فیصله دا ده چې دا ړوند ده ولې حق نه ویني لهم اعین لا یبصرون بها سترګې خو لري خو حق نه ویني لهم آذان لا يسمعون بها وغونه خو لري حق نه اوري حق ته غوږ نه نیسي حضرت پیغمبر علیه السلام په هغه فصاحات بلاغات هغه حلم هغه تلطف هغه شفقات هغه مرحمت باندې په کفارو قریشو پورې څومره خواري وکړه حتی د دوی د دعوې موافق د استدلال او د غوښتنې موافقې معجزې ورته ښکاره کړې که ته رښتیا نبي دا سپوږمۍ ته اشاره وکړه چې دوه ځایه شي سپوږمۍ ته اشاره کېږي دوه ځایه کېږي راځي مځکې ته او بیا بېرته پورته کېږي درې پنځوسو ملکو کې لیدی کېږي خدای بیا بیا چې دا جادو ده ولې سترګې د حق نه ړندې دي د جادو او د معجزې فرق نشي کړی نن داسې خلک دي چې د کرامت او د جادو فرق نشي کړی انبیا خو نشته چې معجزې دي یو د فاسق فاجر لمونځ نه کوي په جنابت کې ګرځي جادوګر ده هغه هم څه خواید ښکاره کوي یو سړی د خدای د ویرې نه شپه ورځ تقوا کې دیانت کې وخت تېروي د هغه هم د لاس څه شی صادر شي دی دغه هم جادوګر وي یو مولوي صاحب ده مدرسې کې موږ سره استاز ده ډېر انسان بهترین ښه انسان ده نو علاقه کې بعضې خلکو د ما په باب کې به کله څه خبرې کړې نو یوه ورځ دی ویل چې د یوه ملا سره کېناستم په دا مجلس کې دا عالم وزیر ده هغه بل ملانو وزیر و مسعود و هر څوک و وایي ده راته ویلې چې دا لوی جادوګر ده ولې جادوګر ده تا خبرې ته ویل ولې جادوګر ده وایي زه دته ورغلم چې ور مخامخ شوم ما باندې روب راغی خبر مې نه شوه زه هیڅ چا د وړاندې نه مرغوب کېږم نه د هیڅ چا د وړاندې نه مرغوب کېږم د هیڅ چا پروا په ما نه راځي خو دلته چې ور مخامخ شوم هر څه رانه ویر شو غږېدی نه شوی نو جادوګر د جادو یې راباندې وکړ ما ورته ویل خو تا به ورته ایستي وکړې چې جادو ده که کرامت ده حضرت پیغمبر علیه السلام ته ورغږېدی شوی څوک چې ناڅاپه مې ولیدو د ډارو رېږدېدو که نه رېږدېدو العیاذ بالله جادوګر و دا حیبت رسول الله ته سره هغه ډېر شفقت ولې و مظهر د صفاتو د خدای پاک و الله جبار ده الله متکبر ده د الله د وړاندې د قیامت په ورځ باندې انبیا غږېدی شي دومره عزت لري نبی مظهر د صفاتو د رب په وجه اتمه باندې ده پیغمبر علیه السلام د خلقت په لحاظ خو بشر و پلار معلوم مور معلومه کنکی پیدا کنکی بیا لوی خوراک چیکاک پوکاک ټول صفات د بشر انسان دی که نه ده رسول الله انسان ده که نه ده معقده ده دا که نه لیکن دغه رسول الله ته خدای پاک نور میلی ده دومره نورانیت وکړي چې د بدن سیوری نه و ګورئ هر جسم سیوری لري که نری جسم دم سیوری لري که ډبل جسم دم سیوری لري رسول الله صلی الله علیه وسلم سیوری نه درلود دومره د انوارو نه ډک شوی و حتی په توره شپه کې به دی چې په کلکوني لیا په کوټه کې و هغه کوټه به ټوله رڼا وه د الله د انوارو مظهر و نزله علی قلبه د الله جلال عظمت حیبت منم حال عیاذ بالله د رسول الله نه منم دا جادوګر ده څوک چې د رسول الله د سینې سره یې تعلق راغی
هغه انوارات فیضات د ده سینې ته منتقل شوه نو په هغه کې به طبعا صاحبت راځي که به نه راځي موږ د مدرسو استادان وینو کوم استاد کې چې تقوا ډېره وي سره له دې نه چې شفقت به هم ډېر کوي خو تعلیم به دومره دلاوري نه شي کړي چې پوښتنه وکړي کتاب کې دا استاد خو نه ویل کوي نه کنځا کوي نه بندیخانه راکوي موږ مرعوب کېږو استاد وړاندې خبر نه شو کړی ټول کال سبق لري امتحان په ورځ باندې ټول وجود رېږدي نو دغه زړه کې دغه لطیفه کې انوارات دا چې ډېر شو سترګې هم روښانه شي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مشکات شریف کې چې رقایق عذاب قبر کراماتو په مسایلو کې ناس په مدینه منوره کې ده ملګري په عراق کې محاصره کېږي د دغه هم د کې هغه ورته کوي خطبه کې دی نه یا ساریا الجبل سترګې دومره تیزې شوې چې د یوې میاشتې نه زیات مزل لرې مخلوق خپل ملګري ولیده ژبه دومره قوت کې پیدا شو د یوې میاشتې لرې مزل خلکو ته اواز ورسېده دا په بشري طاقت شته په انساني طاقت باندې دومره سترګې لرې لیدل کړی شي زړه نوراني و نور سترګو کې پیدا شو بي یبصرون الله ویې زه سترګې شم چې په ما لیدل کوي هلته یې خپل ملګري ولیده هلته یې بې موبایل و بې مخابرې و بې کوم یې به د اواز ورسېده نور د باطن ظاهر قوت کې داسې اثر پیدا شو ظاهري اندامو کې داسې قوت پیدا شو دا جسماني قوت نه ده دا روحاني قوت ده روح قوي شو دغه روح بیا سیر کوي دغه روح بیا سیر کوي لکه موږ داسې د خوب په حال کې یو ویده خوب وینو چې مکې معظمې ته تللي یو دا شي تللی جسم هم تللی که روح تللی په خوب کې د روح تګ منو خو په ویښه که څوک وکړي مسلم شریف کې دغه باسره کې یو ډېر روغ تحقیق شیخ احمد عثماني صاحب کوي چا دا وویلې چې ما د اتم د ذوالحجې د لوی اختر د میاشتې په اتم باندې ابراهیم ابن ادهم په کوفه کې ولید حاجي ورته ویلې ما د اتم په ورځ په مینا کې ولید چې ابراهیم ابن ادهم په یوه ورځ په کوفه کې ولیدل کېږي او په مینا کې ولیدل کېږي ولې دا خو معجزه ده معجزه خو نبي ته وي انبیاو سلسله خو په رسول الله ختمه شوې ده بل چاته چې عقیده د نبوت لري خو کافر ده مرزایان ولې کافران دي علامه تفتزاني وي عجیبه خبره ده د دغه عالم په شان کې معجزه مني او کرامت نه مني معجزه مني او کرامت نه مني دا جسماني طاقت ده د پښو کې هم طاقت پیدا کېږي موږ تاسو په سامي د درسي کتابو کې معشي لیکي چې داسې علما تېر شوي دي چې ماښام لمونځ یې په ملتان کې کوه د ماخوستن لمونځ یې په حرم شریف کې کوه خواجه محمد اسماعیل شهید د حضرت شاه ولی الله صاحب المسایل تر دغه نه غټ خاندان د محدثو په بحر صغیر کې تقریبا نه دي تېر شوي شاه ولی الله صاحب شاه عبدالعزیز صاحب شاه عبدالغني صاحب شاه محمد اسماعیل صاحب چې قبر مبارک ته زه ورغلی یم دغه شاه محمد اسماعیل صاحب د مازدیګر نه بعد تر ماښامه پورې په ترتیل قرآن عظیم شان ختمو په ارام ارام ویلو یې د مازدیګر نه تر ماښامه پورې قرآن عظیم شان ختمو دا جسماني ژبې طاقت ده که دا روحاني طاقت ده حضرت سیدنا عثمان ذی نورین رضی الله تعالی عنه په یوه رکعت کې قرآن عظیم شان ختمو حضرت سعید بن جبیر په یوه رکعت کې قرآن عظیم شان ختمو حضرت سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله په یوه رکعت کې قرآن عظیم شان ختمو دا جسماني طاقت ده نور زړه کې په زړه محنت وشوه
زړه صفا شو د الله د قدرت مظهر شو د الله د قدرت مظهر شو د الله قدرت نمونه الله چې ذکر کوي اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون دا کن لفظ دم ضرورت شته چې کن ورته وي که نه چې دا نفس اراده وکړه بیا شی پیدا کېږي دا کن خو د ادنا امر صیغه ذکر کړی چې دوه حرفي امر ده د خلکو د پوهېولو دپاره الله حق قادر ذات ده چې دا د ټولې دنیا د ړنګېدن اراده وکړي چې دا موږ او تاسې اوس بینالوهي د دنیا راته معلومه ده که د ساینس او ټکنالوژي په لحاظ باندې دا بحرونه وګورو آسیا او اروپا او امریکا او کاناډا استرالیا او دغه علاقې وګورو نو څومره مزلې تیاري کوي لاهور چې سورای کې لاندې به امریکا ته وځي 12 غنټې شواروز کې فرق لري دا دومره عظیمه دنیا حضرت اسرافیل علی نبینا علیه السلام چې په شپېلۍ کې کوکې دا ټوله ختمېږي که نه دا د اسرافیل علیه السلام خپل طاقت ده که دا الهي طاقت ده موږ تاسې دا مانو د ارواحو د قبض کېدن تصرف الله حضرت عزرائیل علیه نبینا علیه السلام ته ورکړی اعوان ډېر لري خو عین د روح قبض کېدن کار دی کوي په دا اوس حال کې دا ایمونه څو تېرې دي په دغه ملت کې به یو سړی په روس کې مري یو به په امریکا کې مري یو به په هندوستان کې مري دا اسرائیل علیه السلام په دا یوه ملت هندوستان ته هم حاضرېږي چین ته هم حاضرېږي روسیې ته هم حاضرېږي امریکا ته هم حاضرېږي په یو ایټم باندې یو ملت کې دا د زرګونو انسانانو روح دغه یو اسرائیل علیه السلام اخلي دا ملکوتي طاقت ده که الهي طاقت ده د ځمکې نه تر عرش عظیمه پورې د زرګونو کلو لیار ده خو حدیث مبارک ته د ځمکې نه تر اسمانه 1500 کاله د اسمان غټوالی 1500 کاله تر بل اسمانه 1500 کاله او تر عرش عظیمه سدرة المنتهی پورې د 2000 کلو لیار راځي که حضرت جبرائیل علیه السلام ته د الله د طرف نه په ورځ کې 1000 وارې امر وشي دا 1000 وارې راتګ د سدرة المنتهی نه تر ځمکې پورې کولی شي د سترګو په رب کې رسېدی شي د سترګو په رب کې رسېدی شي د ملایکو دا خپل طاقت ده که الهي طاقت ده او هلته مدعوت څه ده چې انسان اشرف المخلوقات ده که ملایکې بیا په انسان کې دا طاقت نشي راتلی او دغه که داسې انسانانو کې د داسې طاقت خبرې کوو حیشت ده الناس اعضاء لما جهلوا خو جهل دوه قسمه ده یو جهل بسیط ده یو جهل مرکب جهل بسیط بهتر ده تر جهل مرکب جهل بسیط چې یو شی باندې سړی نه پوهېږي خو چې څوک یې ورته ووایي بیا یې زده شي علم راشي ازایله کېږي جهل مرکب په یو شي نه پوهېږي خو په د خپله ناپوهي نه پوهېږي چې زه نه پوهېږم بیا د بل خبر نه مني ځان پوه ورته لیدی کېږي په خپل ځان باندې علم حضوري ده په نور اشیاو باندې علم حصولي ده په نور اشیاو کې جهل بسیط راځي خو په خپل ځان کې علم جهل مرکب راځي په خپله ناپوهي نه پوهېږي اوس دا پوهه وه په خپله ناپوهي نه پوهېږي اوس دا پوهه وه ويحسبون انهم محسنون کافر کوم ځان ته لیدی کېږي بوتانو ته سجدې کېږي چې د الله نه خو انکار نه کوه لیقربنا الی الله بوت ته سجده ځکه کوم چې الله ته مې نږدې کېږي په دغه مالم قربانوه ځان یې قربانوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په د جاهلي امورو کې دغه کفارو چې ځان و مال قربانوه قتلونه یې ځانونه وژل کېده مالونه ختمېده ولې نو دی راته وایي چې وخت بس ده بیا د بیعت کار هغه کېږي نو زه به ذاتي نور خبرې بس کړم کامل هغه ده څلور حدیثو کې مې درته ویلي وو چې دا نور به درې به پرېږدم که سبا ته جلسه وه خدای پاک موقع راکړه
چې بل ځان ته څه خوښوي خو بل ته بې خوښوي که نه دا د اسلام فیصله ده په موږ دا باعث ده چې دا موږ بیان کوو دا ایمان دا وی دا اسلام دا وی دا د توحید په خاطر نه وي چې یو چا سپکوالی کوو دا نن هم یو ملګری چې دا څو ورځې ما سره ګرځي دا ډریور اوس نو دلته ناست دی زه ډېر ټوکې مه کوم ګیره خیلې ما ورته د خدای په لحاظ دا چې خدای پاک کوم ښایست درکړی ده دغه ښایست ولې لرې کوې ګیره الله د انسان دپاره ښایست پیدا کړی په قرآن کې په څلورو قسمو علامه نه درته ویلي چې انسان ما ډېر ښایسته پیدا کړی که دا ګیره په انسان پورې بدشکلي وای بیا الله پیدا کوله الله وی تر هر څه انسان ښایسته پیدا کړی خو دغه ښایسته انسان ته ګیره ورکړې